آیا کله داسې شوي دي چې د ورځې په پیل کې مو ډېر کارونه په ذهن کې وي چې ترسره یې کړئ، خو د ورځ په پای کې مو تقریبا هیڅ کوم کار هم نه وي ترسره کړی، یا هم سهار وختي وایئ چې نن ورځ به 2 ساعته مطالعه کوم، خپل مهم کارونه بشپړ کوم او د خپل وخت ضایع به نه ترسره کوم، خو څو ساعته وروسته مو خپل موبایل په لاس کې وي او خپل ټول وخت مو پرې ضایع کړی وي او ورځ در باندې تېره وي. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو چې د خپل وخت، خپل فکرونو، عادتونو کنټرول ترسره کړو، چې په انګلیسي کې ورته سیلف منیجمنټ ویل کېږي. نن غواړم تاسو ته د خپل ځان مدیریت یا کنټرول لپاره 7 مهم اصول تاسو ته وړاندې کړم. که چیرې دغه اصول تاسو په ژوند کې عملي کړئ نو یو منظم او کامیابه ژوند به ولرئ. لومړی، خپل هدف واضح کړئ. په ژوند کې تاسو باید یو واضح او روښانه هدف ولرئ. د مثال په ډول، زه په راتلونکي 6 میاشتو کې غواړم یو مهارت زده کړم او له دغه مهارت څخه عاید لاسته راوړم. دغسې یو روښانه هدف ځان ته وټاکئ چې دغسې هدف ترلاسه کول اسانه هم وي. دوهم، وخت مدیریت کړه. تاسو باید د خپل وخت مدیریت ترسره کړئ په داسې ډول سره چې تاسو باید د ورځ په پیل کې هغه 3 مهم کارونه چې غواړئ ترسره کړئ باید پر یو کاغذ باندې ولیکئ. مثال په ډول، نن ورځ 2 ساعته مطالعه کول، خپل مهم کارونه ترسره کول او همداشان ورزش کول. دغه کارونه تاسو پر کاغذ باندې ولیکئ او د ورځ په پای کې مو که دغه کارونه ترسره کړي وي نو تاسو یوه ګټوره ورځ تېره کړې ده. دریم، موبایل کنټرول کړه. تاسو باید حتما د موبایل کنټرول ترسره کړئ. که چیرې تاسو د موبایل کنټرول ترسره نه کړئ نو هغه به ستاسو وخت در ضایع کړي. د مثال په ډول، تاسو کله د کار په وخت کې یا هم د مطالعې پر وخت غواړئ 15 دقیقې ټولنیزې شبکې استعمال کړئ، مثال په ډول فیسبوک. نو کله چې تاسو دغه استعمالوئ نو کله چې تاسو بیرته بندوئ تاسو وایئ چې 15 دقیقې استعمال کړم، هغه تاسو 1 ساعت پرې ضایع کړی وي. نو تاسو د کار په وخت، د مطالعې په وخت باندې خپل موبایل څخه استفاده مه کوئ او خپل وخت مطالعې ته ورکړئ، کار ته ورکړئ تر څو خپل هدف ته ورسیږئ. څلورم، احساسات کنټرول کړئ. خپل ژوند کې کله چې تاسو احساساتي وخت شي یا هم تاسو ډیر خوشحاله سئ یا ډیر خفه سئ نو تاسو باید خپل احساسات په خفګان او خوشحالتیا په دواړو وختونو کې کنټرول کړئ او تاسو په هوښیار ډول سره پرېکړه وکړئ. مثال په ډول، که چیرې تاسو ډیر زیاته خوشحاله یاستئ نو ژر پرېکړه مه کوئ او همداشان کله چې غوسه یئ نو هره خبره مه کوئ. نو تاسو باید احساساتي نه شئ په ژوند کې او خپل احساسات مو کنټرول کړئ او د خپل ذهن څخه په عاقلانه ډول سره پرېکړې وکړئ. پنځم، ښه عادتونه جوړ کړه. تاسو باید په ژوند کې بد عادتونو پر ځای باندې ښه عادتونه جوړ کړئ. په داسې ډول سره، مثال په ډول، تاسو هر ورځ ورزش کوئ، ستاسو بدن پرې پیاوړی کېږي. همداشان که مطالعه کوئ ستاسو پوهه زیاتېږي، یا هم که تاسو سپما کوئ نو ستاسو مالي حالات غوره کېږي او ښه کېږي. نو تاسو بد عادتونه پرېږدئ، مثال په ډول موبایل استعمالول، د دې پر ځای باندې تاسو کتاب مطالعه کړئ. شپږم، نه ویل زده کړه. تاسو باید ځینې کارونو ته نه ووایئ. هغه کارونه چې ستاسو وخت در ضایع کوي، هغه کارونه چې تاسو د خپل هدف څخه شاته پاتې کوي نو هغه کارونو ته نه ووایئ. مثال په ډول، تاسو چې کله کار کوئ یا مطالعه کوئ، تاسو بل ملګری چې راځه کرکټ کوو یا هم لوبه کوو نو دغسې کارونه که چیرې ستاسو د هدف څخه لرې کوي نو دغسې کارونه تاسو باید نه ووایئ او نه ویل په ژوند کې زده کړئ. ځکه چې که هر کار تاسو ووایئ نو ټول وخت به مو نورو خلکو ته ورکړی وي او خپل هدف به در څخه پاتې وي. اووم، هره ورځ خپل ځان وارزوه. یعنې هره ورځ چې په تاسو باندې تېره شي نو شپې ته خپل ځان وارزوه په داسې ډول سره چې ځان سره حساب وکړه. یعنې له ځان څخه دغه 3 پوښتنې وکړه. نن ورځ مې کوم ښه کار وکړ. دوهم، نن ورځ مې کوم خراب کار وکړ. دریم، سبا ورځ ته به کوم ښه کار وکړم. نو دغه 3 پوښتنې حتما له ځان څخه وکړئ د شپې له خوا نه چې تاسو نن ورځ کوم ښه کار وکړ، چې هغه کار روزانه تاسو تکرار کړئ. په
کوم خراب کار مو که د ورځې کړی وي هغه په راتلونکي کې مه تکراروئ او د سبا ورځ لپاره هم تاسو یو ښه پلان جوړ کړئ تر څو سبا ورځ ته هم ښه کارونه ترسره کړئ. نو دغسې تاسو کولی شئ چې د خپل ځان مدیریت د خپل ځان کنټرول ترسره کړئ او په ښه منظم او کامیابه ژوند په راتلونکي کې ولرئ.